سلامونه نیکې له احترامات د ټیکنیک یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړو روغ او جوړ به وي. نن یو ځل بیا تاسو ته د پکسلاب د زده کړې د شپږمې برخې سره حاضر شوی یم. په نوموړې برخه کې به تاسو ته پاتې اپشنونه چې په تېره ویډیو کې مو نه وو ویلي هغې باندې بحث کوو، هغه به وایو. هغه به تاسو ته ښایم چې په کوم ځای کې د کارېدنې وړ دي. د هغې له جملې څخه تقریبا الاین پورې رسېدلي وو. الاین مو ویلی وو، سپیسینګ او لاین سپیسینګ، سټروک شیډو دغه پاتې دي. نو راځه ما لومړی په سپیسینګ باندې خبرې کوم. سپیسینګ باندې چې کله کلیک وکړئ دغه فاصله ګورئ تاسو دلته د زه موز درته ورباندې ږدمه دا فاصله. که چېرته تاسو غواړئ چې د دې حروفونو ترمنځ فاصله زیاته شي وګورئ څومره چې دا مخکې وړئ دومره زیاتېږي، او که غواړئ چې کمه شي نه کمه دې شي راځئ دلته دې خواته راځئ وګورئ دومره کمه شوه. ښه ځینې ځایونو کې ځینې پونټونه وي چې هغه دې ته ضرورت لري تر څو د سپیسینګ څخه کار واخلي ځکه ډېر نږدې وي. نو زه راځم دلته دغه ډیفالټ حالت ته راوړم. تاسو وګورئ ډیفالټ حالت ته ګورئ دلته که نه برابرېده، یو دلته د لیټرز دی او بل د ورډزو ترمنځ دی. ګورئ دې ته هم پام وي، لیټر او ورډز. لیټر د هر یو حروف لکه ټي ایچ آی ایس دا لیټر دی که نه، هر یو حروف ترمنځ فاصله ځي. او ورډ بیا لکه دیس ځان ته پاتې کېږي، ایس ځان ته پاتې کېږي، ټیکنیک ځان ته پاتې کېږي. دا بیا د لغاتو ترمنځ شو. ګورئ بیا لیټرز نه سره ځي. تاسو چې ډیفالټ حالت ته راوړئ دلته دغه آپشن مې ویلی و، دلته به په دې باندې کلیک وکړئ خپل پخواني حالت ته به لاړ شي. د هغې وروسته لاین دغه سپیسینګ و که نه، دا لاین سپیسینګ دی. لکه دغه لاینونه ګورئ لکه دیس از ټیکنیک یوټیوب چینل سبسکرایب وګورئ 4 لاینه دي او دا د لاینونو ترمنځ فاصله ده. وګورئ د لاینونه سره لرې کوي. تاسو ګورئ لاینونه نږدې لاینونه لرې. ډیفالټ حالت ته یې چې وړئ همدغه باندې به کلیک وکړئ، چیک به یې کړئ. وروسته سټروک ته سټروک باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ، سټروک د لیکنې ترڅنګ د یو دیوال ورکول دي. زه بیا په عملي ویډیوګانو کې د سټروک استعمال درته ښایم. نو دلته به راشئ تاسو به دا ان کړئ. تاسو وګورئ دلته تور دیوال دی. ښه ګریډینټ په دې معنی چې څو رنګونه دي یو ځای شي. مخکې مې تشریح کړی و په هغه نورو اپشنونو کې. ګریډینټ یو څو رنګونه ورته یو ځای شي. ګورئ کالر په دې معنی چې یو رنګ د شاته ورکړل شي. ښه مثلا ما تور رنګ ورکړ. سټروک ویت د سټروک پراخوالی ګورئ څومره غواړئ، هر څومره چې تاسو غواړئ دلته همغه اندازه به ورکړئ. زه دلته ایکس کوم نه یې غواړم. ورسره په څنګ شیډو دی، سیوری دی. شیډو په دې معنی چې دا لیکنه کومه لیکنه ده د دې څنګ ته هغه لږ لږ لیکنه که خیال مو وي په ځینې تصویرونو یا نورو شیونو کې هغه لږ لږ لیکنه شاته راځي. کله مو چې دغه ان کړ لږ لږ سیاه شاته موجوده ده. بلور ریډیوس باندې چې کلیک وکړئ لږ زیاته کېږي. که چېرته دا په وایډ بیکګراونډ کې ترسره کړئ بیا خپله معلومات درته کېږي. ګوره کوم اړخ ته یې وړئ لاندې لږ شاته ګورئ لږ لږ همدلته هم ښکاري وایډ بیکګراونډ وي او تور کالر وي بیا یې ښه معلومولی شئ. نو په دې سره تاسو همدغه کولی شئ. اوبیسټي د دې تیزوالی رنګوالی اوبیسټي باندې مې خبرې کړې وې چې هر چېرته استعمال شو هغه برایټنس یا کومه رڼا چې د هغه زیاتوي او کموي. په څنګه ورسره پاتې شول انر شیډو دا کومه داخلي د لیکنې په منځ کې یو سیوری رامنځته کوي. استعمال نه لري خیال مو وي. ګورئ لیکنه ټوله داسې بل ډول کې خو بیا هم وضاحت درته ورکوم تر څو تاسو پوه شئ. او همداشان امپوز دی. امپوز چې تاسو کله ان کړئ ستاسو به هغه لیکنه چې په کومه اندازه ګورئ هلته لیکنه مو ځینې ورکېږي. دلته په زاویه باندې به تاسو برایټنس دې ته ورکوئ چې سم کار ورباندې ونه کړئ دا بیا ستونزه لري، یعنې لیکنه درنه خرابوي. خو مهمه خبره دا ده چې په هیڅ ډیزاین کې دا نه کارول کېږي او نه کار ترې اخیستل کېږي. همدغه شپږ اپشنونه په دې ویډیو کې بس دي ځکه ویډیو بیا اوږدېږي. ډېر ملګري له دې شکایت کوي چې اوږده ویډیو نشو کتلی. نو لنډې ویډیوګانې دي لنډ مو ورباندې پوه کړئ انشاءالله چې ښه به ورباندې پوهېږئ. نو راتلونکي اپشنونه به په بله ویډیو کې وایو. تر بله ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښه شپې ښه وختونه.